چې د منځو خلکو ډېر خوش قسمته یې، قسم دې ډېر خوش قسمته یې. تاسو عمره خوش قسمته قوم بل نشته چې ستاسو په هر جومات کې د قرآن او د دین طالبان پراته دي او ستاسو ډوډۍ خوري او هلته پې قرآن او حدیث زده کوي. دا ډوډۍ دا نیمه ډوډۍ خو د هر چا په کور کې پشکري کې زیاتي پاتې کېږي، خلک یې غواو ته اچوي. دا یوه ډوډۍ او نیمه ډوډۍ خلک څاروو ته اچوي. بوتاوې کې دا ډوډۍ او نیمه ډوډۍ او دا کاسه ترکاري هر چا کره فالتو پاتې کېږي، لیکن ستاسو هغه ډوډۍ او ستاسو هغه نیمه سمسه ترکاري په هغې د رسول الله مبارک د باغچې د ګلونو خدمت کېږي. ستاسو په دغه سمسه ترکاري او په دغه روټۍ د پیغمبر د باغچې خدمت کېږي، د احادیثو د باغچې خدمت کېږي او ستاسو په دغه لږه ډوډۍ عالمان تیارېږي. هغوی 8 کاله خواري وکړه څو 8 کاله عالمان ته جوړ شو او ستا په لږه ډوډۍ د هغوی په ثواب کې ته خدای شریک کړی. دغه طالبان چې سبا عالمان شي، دغه طالبان چې سبا د قرآن او د حدیثو درسونه کوي او خپلو وطنونو ته لاړ شي، د هغوی چې څومره ثواب کېږي به کمیږي نه او د هغې برابر ثواب به د منځو خلکو ستاسو کېږي. ځکه ستاسو په ډوډۍ ستاسو بجلي ورته لګېدلې ده، ستاسو په اوبو هغوی لګیا دی او دسونه کوي او درسونو له ځي او ستاسو په جومات کې هغوی شپې تېروي او هلته د رسول الله مبارک حدیث زده کوي. ای د منځو خلکو خوش قسمته یې، د خدای شکریه ادا کوئ. د قیامت په ورځ به تاسو سره د زنانو، ځکه دا ډوډۍ وله زنانه پخوي، سره د دې ماشومانو دا ډوډۍ وله دا واړه راوړي، د قیامت په ورځ به د حضور پاک په مخ کې روښانه تندي ولاړ یې انشاءالله که خیر. خپل مبارک پیغمبر ته به پرون تندي ولاړ یې انشاءالله او دا به پړه کې به خوشحاله یې، حضور پاک به درنه خوشحاله. زما د حدیثو له طالبانو تاسو خدمت کړی دی، ستاسو ښځو یې خدمت کړی دی، ستاسو لوڼو یې خدمت کړی دی، ستاسو میندو یې خدمت کړی دی، تاسو یې خدمت کړی دی، تاسو یې د بجلۍ بیلونه ورکړي دي، تاسو وله اوبه ورکړي، تاسو ډوډۍ ورکړه. نو د منځو خلکو ډېر خوش قسمته دی. تاسو په هر جومات کې د قرآن مدرسه ده، که هر یو کینی نو په 2م جومات کې دلته د قرآن مدرسه، مخکې د محمد علي مولوي صاحب په جومات کې د قرآن مدرسه، غیر چاپېره دلته د مولانا فخر الاسلام صاحب، شیخ صاحب، شیخ الحدیث صاحب د هغه د قرآن او د حدیثو مدرسه. داسې لاړ شی وګرځئ په دې ټولو اتمانځو کې د مونږ غټه مدرسه ده د پاکستان په سطح الحمدلله دارالعلوم نعمانیه غټه مدرسه ده. دومره طالبان دي پکې مونږ سره د حدیثو چې په غونډ پاکستان کې په یو مدرسه کې دومره نشته. الحمدلله دا د خدای پاک فضل او د الله پاک کرم دی زما ورونو. نو تاسو د اتمانځو خلک خوش قسمته یې، تاسو خلک خدای چې د چا دواره ته لګېدلې ده خوش قسمته یې. روزي به م خدای نه کمی، رزق به م خدای نه کمی، تاسو به خدای چرې نه خفه کوي، تاسو به خدای په دنیا کې او په دنیا به تیره شي، ازمایشونه راځي په قبر کې او په آخرت کې به تاسو الله خوشحالۍ که خیري انشاءالله. ټولو وایه انشاءالله، شوق سره وایه انشاءالله. زما وروڼو ما دا یو آیت ووی، د دې آیت متعلق د قرآن شریف متعلق د یو څو خبرې درته عرض کوم. الله فرمایي وهذا کتاب، دا قرآن شریف یو عظیم کتاب دی. زمونږ طالبان په دې پوهېږي چې وی دا تنوین په کتابونو کې د تعظیم دپاره دی او وی دې هذا کې د قرآن شریف عظمت ته اشارت دی. هذا دا کتاب چې ته لولې، هذا دغه کتاب چې تا ته معلوم دی، هذا دغه کتاب چې تا سره په سپارو کې، په رحیلونو کې او په المارو کې په خشته خشته کڅوړو کې بند دی. هذا دغه کتاب چې رسول الله مبارک په ژبه خوځولې ده، هذا دا کتاب چې جبریل او فرشتو په ژبه خوځولې دي، هذا دا کتاب چې د پیغمبر مبارک هغه ګران قدر او نیازبینو صحابه او شاګردانو، عالمانو، تابعینو او حافظانو په ژبه خوځولې دي. کتابون دا هغه شی دی چې دا الله سره په لوح محفوظ کې لیکلی شوی دی.
سرکوټه خبره نه ده. کتاب دا الله سره لوی محفوظ کې لیکل شوی دی، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. کتاب دا هغه دی چې په بیت العزت کې په ړومبي اسمان کې لیکل شوی دی، فرشتو لیکلی دی. کتاب دا هغه دی چې د پیغمبر مبارک په زمانه کې او د هغه نه پس لیکلی شوی دی. انزلناه، الله وایي دا ډېر لوی کتاب دی، دا مونږ نازل کړی. طالبان پې پوهېږي د انزلنا کې د قرآن عظمت ته اشارت دی چې دا ما راوړی دی، ما رالیږلی دی، او د جمع کې انزلناه کې د قرآن عظمت ته اشارت دی. مبارکون د خیر نه ډک کتاب دی، دومره د خیر نه ډک کتاب دی. که ته علم کې نو په مخ د ځمکه ستانه د خدای په نزد ګران قدر انسان بل نشته. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. علماء له به خدای درجې ورکوي په قیامت کې او په آخرت کې. که ته علم کې نو ستانه د خدای په نزد لوی سړی بل نشته. که چې علم وکړه د هغه نه د خدای په نزد لوی سړی نشته، او که چې حفظ وکړه نو د هغه وجود به د دوزخ په اور باندې حرامي. اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل، هغه خدای ته ډېر ګران دی. لو جعل القرآن فی اهاب ثم القی فی النار محترق. که دې اور ته وغورځی سوځېږي به نه. دی به د لسو هغې کسانو چې په هغوی د دوزخ اعلان شوی دی د هغوی سپارش به کوي. دا هغه برکتي کتاب دی چې څوک یې لولي هغه له الله اجرونه ثوابونه ورکوي. دا هغه برکتي کتاب دی چې څوک یې اوري هغه له خدای اجر ثواب ورکوي. مبارکن هغه برکتي کتاب دی که څوک ورله کڅوړی الماری جوړوي، څوک یې عزت کوي هغه له خدای اجر ورکوي. دا هغه برکتي کتاب دی چې څوک یې ښکلی سینې پورې نیسي، عزت کوي. ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، هغه لم خدای عزت ورکوي. لیکن الله څه وایي؟ د قرآن صفت خو شو چې عظیم کتاب دی. د قرآن صفت خو شو چې د خیر نه او د برکت نه ډک دی. د قرآن صفت خو شو چې د دې دومره مسائل او احکام دي چې دا حجم یې راکوټې دی او هغې نه غټ غټ جلدونه ډک شوي دي. دا خو صفت شو د قرآن. الله دلته یوازې نه بل ځای هم وایي قرآن مجید مصدق، بل ځای الله وایي امین مهیمن. الله هر ځای صفت کړی دی، لیکن زمارونو مقصد یې څه دی؟ فتبعوه، د قرآن شریف تابعداري وکړئ. دا مونږ ته اعلان دی چې فتبعوه قرآن پسې شئ. فتبعوه قرآن مخکې کې او تاسو ورپسې شئ. فتبعوه د قرآن شریف تابعداري وکړئ. که د قرآن تابعداري ونه کړله نو د خدای د حکم خلاف ورزي وشو. فتبعوه د قرآن تابعداري وکړئ. قرآن کې درته کوم عقیده ښولې ده هغه خپله کړه. قرآن کې درته کوم اعمال ښولې دي هغه وکړه. قرآن کې درته کوم اخلاق ښولې دي هغه خپل کړه. قرآن کې درته کوم آداب ښولې دي هغه خپل کړه. قرآن کې درته کوم معاملات ښولې دي هغه معاملات وکړه. قرآن چې د کوم څیز نه منې کړې ځان ته وساته. د دې تابعداري وکړه. د قرآن تابعداري دا چا مونږ ته ښودلې ده؟ د قرآن په معنا مونږ چا پوی کړي یو؟ محمد مصطفی. ټولو وایي صلی الله علیه وسلم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. نو د قرآن تابعداري او د پیغمبر تابعداري دواړه پکې راغله. نو هغه مسلې چې د قرآن او د سنت نه استې شوي دي چې فقه ورته وایي د هغې تابعداري پکې راغله. ورسره الله څه وایي؟ واتقوه، خو د خدای نه ویرېږئ. ګورئ دې د تابعدارۍ لاره درته وښوله. تا ته زه وایم په دې لار لاړ شه او په دې مه ځه. کیدای شي ته وایې چې یاره بس خو مقصد دغه سړک ته وتل دي نو یا په دې او یا په دې چې دا مولوي صاحب وایي په دې ځه او په دې مه ځه.
دا څه وایي خو زه په دې دا لنډه ده که نه کېدای شي زما خبره ونه منې خو که ما درته ووایي په دې ځه په دې مه ځه ولې ځکه دغه ځای زمری ولاړ دی شر مخ دی مار راوتی دی